یو درې دغه ګاډه هم داسې ولګوله منځ کې پکې پولي واچوله بیا هغه حصې یو ټوکړه د هغې څلور ټنه شپږ ټنه به وه دلته کې 2.5 ټن غټه لاره نه وه هغه بس په چلونو ملونو مونږ هغه اوس به هغلته کې خو وچه میل هم جوړ کړه روان هم کړه ما له ټول سټاف د یو پي نه بهار نه راوسته ځکه ما خپل ته 9 کاله تېر کړي نو چې وچېدې بیا د پرنګیانو بس دا کوم که نه پیسې چې به سره خلاصې شو نو به لاړم ډاکټر صاحب نه مې راوړې نو په هغې وجه باندې د فرنټیر ګورنمنټ زموږ په ملک کې ډېره سوي وې او د هغې 2 ډایرکټران د هغوی وو د ګورنمنټ وو نو چې هغه ګورنمنټ لاړ د هغوی نو هغلته کې پرنګیان اډوایزران شو نو هغوی ډایرکټران هم شو اټومیټیکلي زنګ د میل نو بس هغه وخت چې به زموږ پیشي وه څوک پوښ دی اخیستی دي پلاني شل دې کړی دی ما ته ګوره د علاقې خلک اخلمه دا ټول څوک پوښ دي که ته مسلمي والا غواړې نو مانکي صاحب دسخط ولېږه چې سړي راولېږي راله یا کوهاټ چېرته راولېږه بنګه شو منګه شو که مسلم لیک پیدا شي نور خو ټول خلک دلته خدای خدمتګار دي نو غرونو نه راځي دا باجوړ او ګلوجي او باجوړي او سواتي او د دې د خلک لزوم دغه نه منو خو خیر تنګ شو منو بس هغه مې پرېښوده دا هم دلته کور کې اوس هم په هم ګلاب ملاب مې هم کړلی بس دا کور مې جوړ کړی وم د مین ټایم نو بیا مې دا د استاد لاله هغه کې د قیوم سیټ خالي شو د سینټرل اسمبلی نو دلته کې زما د ملګرو دا انټلیکچوالز چې وو پارټۍ والا و نه دا نور چې وو دا سرکاري افسران چې وو دا چې ما سره انګلنډ کې سبق ویلو هغوی ټول نو بس رالو ما پسې چې ته به خامخا ځې بل څوک شته نه بیا مې بابا له بوتلم هغوی زه یې نه لېږم اسمبلی ته که تاسو لېږئ ویې لېږئ زه بلکل نه لېږم بس بیا هغوی جینګې لیږو ته ترې خلاصې نو بس هغه بیا ما درخواست ولیکه زه بیا کینډیډیټ شوم بیا د ټولې صوبې یو نماینده و الکټډ ټولې صوبې دا کاغذ نوی ډسبل خانه پورې نو بس امیر ګټه ما ته هغه خاکسار او هندو مهسبه او مسلم لیګ درې واړه یو ځای شو نو سړی راته ودرو خو هغه نه مې وګټله 1945 کې جی خو صرف یو خبره زه چې ډېره ضروري ده هغه زه کول غواړم او هغه دا ده چې میر ولاړ میر قومي وزیر شو د منسټري تاسو ته معلومه چې میجارټي کې وایي چې میجارټي کې ډسمس شوه نو زه لاهور کې مې لیاقت علي خان سره زموږ ډېر ښه تعلقات وو نو مزاغه پسې ورغلم نو ما ته چې تاسو پاکستان ځوانوي نو موږ څه چلو زه به داسې خلکو له دغه ورکوم نو ما ته دا ته چا ویلي چې موږ ځوانوو ستا پلار وایي چې پاکستان ټوکړې کوم پښتونستان ته جدا کوم نو هغې چا ویلي دا به ته لیکلي راوړې ما سبا دې بدل راوړم دا چا بس بیا نو زه راغلم چې راوتم ته نو ما ته وایي چې که قومي خبر شو چې داسې خط تعلق خو ما نیسي را پرېږدي منی بیا ہم اخلاص ہے ہمارے نہیں چھوڑا سکتا آپ خود اپنے آپ کو چھوڑائیں گے میں نہیں آپ کو چھوڑانا ہوگا مجھے دلته کې مې منډې ترډې شروع کړې مردان امیر قاضي صاحب امیر محمد لالا راوسته ډاکټر صاحب امیر چند ټول راجمع شو دلته بل کلي زما د نیکه دغلته هغې کې کېناستو هغې باندې هم دغه وکړ ما بابا ته چې دغه لسفامي هغه تشویړ وه د دې وجې نه هغه امتکل ته فایده اخلي و دا کوي نو مهرباني دا پکار چې دا رفع کړو نو هغې چې ما غسل تقویم وکړم نو ویستا تقویم دا ټکا خو الوځي ټولې جنسونه د هغه کنټرول کړي نو ښه ته ښه ډرافټ کړ نو ما ډرافټ کړ ما ته چې ډېر دقیق څه ولیکو بیا پکې دا وکیلان پکې چونکې نوم کې راباسي چونکې چونان کې اخوا دېخوا نو ما صرف داسې ولیکل چې my dear نوابزاده صاحب my idea of Pakhtunistan is an autonomous Pathan province within the boundaries of Pakistan. Yours sincerely, Abdul Ghaffar. هغه ما یو قصه هم راسره موږ یو هغه د قصه موږ بیا لوړه پورې لفظ له ګرفتار شو قیوم خان چې خبرېدل موږ ټک ته رسېدلي وو خو دلته کې اوله پسې سکندر میروار رالېږلو لیاقت علي خان نو ګورنمنټ هاوس کې راته ناست نو بیا کنینګم ماښام راپسې څوک راولېږل نو هلته کې بیا آی جي ته وایي که سبا ته وزیر اعظم وایي چې د قیاد کوونکی نه نیسي نو ما ته سردار رشید کېنوای جمدې رشید بیا ډي آی جي او د نمبر یې راکړه ما ته وایي چې چېرته مې پولیس نیسي عدت رنګ کوه نو چې دا بیا ټک کې ونیو د تمرین وکړه دا تحصیلدار ته وایي چې تیم پرېږده او دې پورې غاړه پورې بس هغه کې په هغه غاړه باندې پنجاب پولیس و هغوی ته مې پولیس والا ډېر معافیا غوښتې خو چې جي مې ته اډر دي ته په کملپور ته ډپټي کمشنر له ځې
هلته لاړم هغه راته خطونه درته مخیم نه ده خو تا ته نشم کولی خو سیکرټ خطونه دي خلک مخان ته ټلیفون کوم ما ته خبر نه دی یا ګورنر ته وکړه یا لیاقت علي خان ته وکړه هغه لیاقت علي ته وکړه او هغه ته وایي چې را پرېږدي نو ځینې مې ویل لاهوره پورې 10 ځله ونیو او 10 ځله بیا به سړی به راغی ما فی غیر خان او ولې تمامې شوې ده او دا دي او ټول ته تارونه والي چې دي کشمیر ته روان دي اسلحه وړي نو موټر کې بمونه دي او نور وسله ده پکې موږ هغه د شپې 10 بجې لاهور ته ورسېدو استاد به ملابان روان شو چې نیوي به پرېښودو بیا نیوي به پرېښودو بیا سبا لاړ لیاقت علي خان له بیا ختم د باچا خان اول ورځ باندې قاضي صاحب ورنکړه درته نورې خبرې کولې بیا په دویمه ورځ ورکړه بس هغه چوکاټ خط هغه بس قاضي صاحب خبرې ته حاجت نشته زموږ فیصله وشوه او د ستاسو لاړ شئ بس دغه زما هډوکی شک خلاص شو او بس تاسو زیات دوی چې لاړ بیا ما ته وایي د خدای شوی هارټ اټیک ورته شو ښځې راته ویل 10 منټه به تېره زیاتې به نه تېری بیا ما ته ورته غاړه ورته ما ته وایي چې نه د خدای خاطر وکړئ چې راشه وګوره دلته قحط الرجال دی موږ سره خلک نشته ورته ما ورته وایي جودو هندوستان ته ځم ما بالبچ دي سیکانو ګیل کړي به اوس یې لکې نو ډېر په تکلیف دې تښتېدلي او خاص سترګې شنې نه او سرونه هم داسې خړ پړ څه جالي مېړو نو هغه خواښ مې ورته پرنګانې جامې واغوستې وو ویې ښکل په دې طریقه زه د هغوی لیدلو لاړم لکه خو خوشحاله یم چې زه څه سرګریت شوی اوس خو بس چې لاړ شم عیش ماش به وي او بس ارام به وي سوله به وي امن به وي او چې راغلم نجي هغه ډاله ګوله شوی باچا خان ته لیاقت علي خان هغه خبرې چې څنګه هغه ما ته کړې هغسې هغه ته رانه رسېدی بلې معنی پکې پیدا شوې